أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو ونادى أصحاب الأعراف رجالا او غلبو کی چهتنان دی اعراب سړی یعرفونهم چې پیژني بسیماهم په علاماتو سره د کافرانو مشرانو ته به ورغږ کي قالو ورته وویل ما اغنى عنکم جمعکم دفع نه کړو د تاسې نه هغه ډېروالی د دنیا د تاسې وما کنتم تستکبرون او هغه څه چې تاسې لویي په کوله دغه خو تاسې نه هېڅ عذاب هم منې نه کړ او دوی به ورته وویل دا یو تشریح دوی به ورته وویل هغه جنتیان هغه مسلمانان چې تاسو په دنیا کې ویلې دا چې په دنیا کې خوار دي په آخرت کې به هم دغسې خوار دي موږ ته چې په دنیا کې دنیا ډېره راکړه شوې ده په آخرت کې به هم ډېر عزتمن دا به چیرې ځي جنت ته نو دا اعرابیان به ورته وایي دغه جهنمیانو ته چې تاسې ډېرو دنیا او د تاسې ډېر تکبر و لویي او قدرتو خو د تاسې نه عذاب لرې نه کړ او جنتیان آیا دغه جنتیان چې په دا جنت کې اوسېږي الذین هغه کسان دي اقسمتم چې تاسو یې کفارو قسمونه خوړل چې لا ینالهم الله برحمت چې خدای پاک به دوی ته رحمت خپل ونه رسي او حال د دوی ته قیل ویل شوي دي ادخلوا الجنة ننوځئ جنت ته لا خوف علیکم نشته هېڅ ډار په تاسې باندې ولا انتم تحزنون او نه به تاسې غمجن یې تاسې خو دغو پورې خندل هغه دا خو جنت ته ننوتلي یو قول دا ده چې دا خبره ټوله د اعرابیانو شي دوم قول دا ده چې دغه د اعراب خلک چې جهنمیانو ته پیغور ورکړي چې تاسو دنیا او د تاسو زور خو تاسو د جهنم نه منې خلاص نه کړئ نو دوی به ورته کفار به دوی ته بیا پیغور ورکړي چې خو تاسو ته هم ایمان څه ګټه در نه کړ جنت خو تاسو هم نه لاړئ تاسو هم ولاکه لاړ شئ تاسو هم ولاکه لاړ شئ جنت ته چې که موږ نه یو تللي خو تاسې هم ولاکه لاړ شئ وایي چې دوی دا پیغور وکړي د الله رحمت په جوش راشي چې مسلمان ته د الله دوست ته دومره نه لورېږي چې کافر خبرې ورته وکړي نو الله د طرف نه به عربیانو ته وایي ننوځئ جنت ته بیا به جهنمیانو ته وایي تاسې خو قسمونه وخوړه چې خدای پاک به تاسې جنت ته نه کړي څنګه مې داخل کړه نو یا وایي د الله خبره ده چې هغه جهنمیانو ته اعراب خلک پیغور ورکړي نو دوی به دوی ته پیغور ورکړي چې خو تاسې هم جنت ته نه لاړئ نور هغه د جنت ته تللي دي خو تاسې هم درته په دیواله ولاړئ نو دوی به ورته وایي چې ولاکه تاسې هم جنت ته لاړ شئ الله د طرف نه اجازه ورته وشي ولې الله چې اول طمع ورکوله د جنت کریم ذات چې چاته طمع ورکړي بې ناامیده کوي نه نو الله یې بیا جنت ته داخلوي اوس خبره په دې کې وکړو دا په اعراب باندې څوک وي دا د اعراب خلک څوک دي چې نه جنت ته تللي نه دوزخ ته تللي په مابین کې دي اخر به بیا جنت ته ځي اخر به بیا ځي جنت ته په سابقینو کې نه دي دا دي څوک نو په دې کې مشهور دوه قولونه یو قول دا ته وایي چې د چا نیکي او بدي سره برابر شي په طول کې نه دی نیکي پله درنده شي نه دی بدي پله درنده شي دواړه یو برابر شي نو دا به جهنمیان به چې د ګناه طرف دروند د جهنم ته ځي جنتیان چې د نیکي طرف دروند د جنت ته ځي دې چې دواړه برابر دي نو تر یو وخته به په اعراف ولاړي نه جهنم ته ځي ولې خو نیکي یې شته نه جنت ته ځي ولې خو ګناه برابره ده ورسره خو اخر به د ایمان په برکت عمل خو دواړه سره برابر دي خو عقیده کې خو مؤمن ده عقیده کې خو کافر نه ده د ایمان په برکت به بیا خدای پر جنت داخل کنه د نیکي او د بدۍ په لحاظ باندې ټول کې دواړه برابر دي رجحان نشته چې د نیکۍ د وجې نه جنت ته لاړ شي دوم قول دا چې موږ تاسو ته بار بار قرآن عظیم شان کې الله د ځان په باب حکم کوي د چې د مور او پلار په باب هم حکم راته کوي ان اشکر لي ولوالديك ما شکر باسه د مور او پلار دا اوس مو ویل لا تشركوا بالله وبالوالدين احسانا اوس نو هغه مجاهد چې د مور او پلار د اجازې نه بغیر جهاد ته ځي جهاد فرض کفایي مقام وي فرض عین نه وي د مور او پلار د اجازې نه بغیر د هغو غمجن کول کوي هغه خفه کوي او د جنت ته هغه ته جهاد ته چې شهید شي دغه شهید به اعراف باندې وي نه جهنم ته ځي د شهادت د وجې نه نه به جنت ته تللی شي د مور او پلار د خفګان د وجې نه
الله راضي ده او مور پلار ناراضه دي د الله دپاره ځان شهید کړی خو مور او پلار یې خفه کړي دي نو هلته خو ان اشکر لي ولوالدیک دواړه خبرې ګډې دي نو اوس دغه به په اعراف باندې وي تر هغه وخته پورې چې بیا الله والدین دې ده ته راضي کړي او بیا پس دغه نه دوی اجازه وکړي طرف د جنت د دې مور پلار حق دا چې وروسته آیتونه بیا راشي چې ولا تقل لهما اف اف هلته به بیا لږ تشریح کوو چې مور پلار څومره حق دي څومره خفه کول هم ناروا دي څومره خفه کول هم ناروا دي دا تشریح به بیا هلته کوو دا او بنیادي وجه دا یې چې موږ دا ځوانانه طبقه زړه درد نه لرو د اولاد سره مینه او د مور او پلار سره مینه دغه کې فرق ده د هر سړي د خپل اولاد سره مینه ډېره ده خو د مور او پلار سره ډېره کمه ولې آثار الآباء تظهر فی الابناء د پلار اثر په موضوع کې ښکاره کېږي وجه تفسیر لیکلی د وجه دا ده د آدم علیه السلام اولاد وو خو د ده مور او پلار نه و چې ده د هغو سره محبت کړی و اولاد یې وو د اولاد سره محبت شو او د مور پلار یې نه و چې د هغه سره محبت کړی وای اوس د هغه آدم علیه السلام خاصه یې په اولاد کې ده د هر سړي د خپل اولاد سره محبت ډېر ده د هغومره اولاد یې د مور پلار سره نشته وناده اصحاب النار غږ به وکړي چښتنان دي خو اصحاب الجنت هغه چښتنانو د جنت ته څه به ورته ویې ان افیضو علینا من الماء چې څه خو راتوی کوي په موږ باندې لږ اوبو ولې ټوله زندګي مو په تنده کې تېره کړې او مما رزقکم الله یا د هغو نعمتونه څه شی راواچوئ چې الله تاسو ته په رزق درکړي دي قالو مؤمنین مسلمانان به ورته ویې ان الله حرمهما الله تعالی دواړه قسمه د خوړلو د چکلو شی حرام کړي دي علی الکافرین په کافرانو باندې هغه کافران الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا هغه خلکو چې خپل دین لهو ولعب ګرځولی و ګورې ابل ورځ ما درته ویلې دا دین باندې څومره پسخندونه دي چې ښځه ورځي د سپي سره نکاح کوي ښځه چې د چنګاښ سره نکاح کوي سړی چې د الک سره نکاح کوي دغه دا اوس دین بولي دی په دین مسخرې دي په دین پسخندونه دي دا چې په دین نه یې مسخره جوړه کړې ده د دغو بیا په دغو خدای د جنت نعمتونه حرام کړي دي وغرتهم الحیات الدنیا بل دوی دوکه کړي و ژوندون د دنیا اوس نو الله وی دی آخرت ویر کړی و چې د آخرت لپاره یې کوښښ کړی وی نو فالیوم ننساهم موږ یې پرېږدو په الله خو نسیان نه راځي خو چې کوم شی د چا نه ویر شي پاتې شي ته دا پاتې کېدل لازمي معنی مراد ده موږ به یې نن پرېږدو په جهنم کې کما نسو لقاء یومهم هذا لکه دوی چې ویره کړې وه ملاقات ورځې د دغه ورځې چې د خدای حضور ته به موږ ورځو ملاقات به یې کوو بندوبست یې د دغه دپاره نه و کړی دا یې ویره کړې وه نو نن به دی پاتې وي وما كانوا بآياتنا يجحدون او دوی چې د موږ په آیاتو به انکار کوو د قرآن فیصلې یې نه منلې ولقد جئناهم بکتاب په تحقیق سره راوړی د موږ د کافرانو ته یو کتاب فصلناه چې واضح بیان کړی د موږ دغه کتاب علی علم حال دا چې موږ عالمان یو په معانیو د دغه قرآن باندې هدن هدایت ته ورحمت رحمت ته لقوم یؤمنون هغه قوم لره چې ایمان درلودونکي هل ينظرون الا تأویله دغه خلک چې د ایمان نه راوړي دوی انتظار نه کوي مګر انتظار کوي د عاقبت د هغه شي چې په دغه کتاب کې ورته ویل شوي عاقبت چې قیامت هغه چې د یوم یأتي تأویله کله چې تأویل د قرآن راشي یقول الذین نسوه من قبل وبویل هغه خلک چې دغه تأویل عاقبت ویر کړی و د قیامت ورځ ویر کړی و پخوا څه به ویل هلته به اقرار وکړي قد جاءت رسل ربنا بالحق په تحقیق سره راغلي و رسولان د رب موږ ته په حق سره اوس نو اقرار خو مو وکړو په خپل جرم فهل لنا من شفعاء څه شفاعت کوونکي شته فیشفعوا لنا چې موږ دپاره شفاعت وکړي سپارښیان شته دي موږ خو ډېر اوس عاجزه یو او نو ردو آیا بیرته موږ ته اجازه شته چې دنیا ته لاړ شو فنعمل غیر الذي کنا نعمل چې موږ نوی ایمان راوړو نوی نیک عمل وکړو چې په دنیا کې موږ کفر کو ګناه یې مه کړه چې هغه به بیا نه کړو قد خسروا انفسهم په تحقیق سره دوی تاواني کړي وو خپل ځانونه وضل عنهم ما كانوا یفترون
او ورک شو د دوی نه هغه شیان چې دوی دروغ دي ځانه جوړول چې شرکات دي